دا ملا هبت الله تازه فرمان دا چې تازه فرمان کې څه ویلي دي جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو داسې تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ملا هبت الله خپلو چارواکو ته د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا مه ورکوئ. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو تازه حکم کې د خپل حکومت له غړو غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنه کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له بشري حقونو نه په سختۍ سرغړونې تورن دی. د اسلامي امارت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو تازه حکم کې د خپل حکومت له غړو غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنه کړي. دا ملا هبت الله دا تازه حکم چې تیر ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خپور کړی، په کې راغلي چې د سزا ورکولو پر مهال له اړوند کس څخه د انځورونو او یا ویډیو اخیستلو اجازه هم نشته. خو د اسلامي امارت د حکومت له لوري د یو شمېر نیول شوي کسانو د کورنیو غړو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته دا کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د اسلامي امارت د حکومت له لوري د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د نیول شوي پخواني خبریال، شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار کورنۍ وایي دا د لوی اختر رانږدې کیدونکی دی. خو د عیار د نیولو د جرم په اړه تر اوسه دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه ورور احمد عیار ازادۍ راډیو ته وویل شاوخوا 2 میاشتې کیږي چې نه د ذبیح الله عیار جرم معلوم شوی، نه یې محکمې ته معرفي کړی دی، نه یې موږ سره ملاقات شوی. دا د قانون خلاف عمل دی چې یو زنداني همداسې وساتل شي او کورنۍ یې له هیڅ نه وي خبره او نه خبر ورکول کیږي چې دا مو په دې جرم راوستی دی. نه یې محکمه کوي او نه یې موږ ته جرم راښایي چې ولې یې نیولی دی. دې غوښتنه کوي چې کوم نوموړی مجرم یې باید محکمه شي، خو زیاتوي دغسې بې برخلیکه زندان یې د هر ډول اصولو خلاف عمل دی. ذبیح الله عیار د غزني اوسیدونکی و چې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د اسلامي امارت له لوري ونیول شو. خو څه هم د اسلامي امارت د حکومت ویاندویانو د هغه د برخلیک په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال پوښتنې ځواب نه کړې، خو له نیولو وروسته یې د غزني ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ویلي وو چې نوموړی د نظام ضد کړنو په تور د پوښتنو لپاره نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون لسګونه نور کسان هم د نامعلومو جرمونو په تور د اسلامي امارت په زندانونو کې دي.